یو ډیر ښایسته حدیث دی، خامخا یې راسره واوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي چې کله د یو انسان څخه یو لمونځ قضا سي، دا دومره نقصان لري، دومره تاوان لري، لکه د کور چې هلاک سي ختم سي، لکه د مال چې هلاک سي ختم سي، او لکه د کور والا هلاک سي او ختم سي. دا دومره تاوان لري. دغه وجه ده چې په کورو کې اختلاف کور نه جوړیږي، په مال کې نقصان ترقی نه کیږي، برکت نسته کی، اولادو کې نقصان، اولادونه بیمار وي، په خوله باندې نه کوي. نو دا د دې وجه ده چې موږ د الله په حق کې ناکي وکړو، نو بیا د الله له طرف څخه د رحمت دروازې بندې سي، بیا د الله له طرف څخه د برکت دروازې بندې سي، بیا هیڅ کله رحمت او برکت بیا نه راځي. کله چې د الله سره تعلق ختم کی، الله تعالی سره تعلق ختم کی، او کله چې ته د الله سره تعلق جوړ کی، الله تعالی سره تعلق جوړ کی. اوس قرآن وایي فذكروني اذكركم، تاسو ما یاد کئ زه تاسو یادوم. دا څوک وایي؟ الله وایي. د الله خبرې رښتیا دي، د الله د رسول خبرې رښتیا دي، دې کې د دروغ او شک کول کفر دی.